دوستانو په دې ویډیو کې نن زه تاسو ته ښایم چې څنګه تاسو د پلی سټور د جیمیل اکاونټ باندې تاسو فیسبوک آی ډي ځانونه جوړولی شئ. لکه تاسو د جیمیل اکاونټ جوړ کړی وي، پلی سټور کې هم کولاوي، په هغې ځانله د فیسبوک آی ډي تاسو څنګه جوړولی شئ. لکه مثال د فیسبوک کې خپل پلی سټور کې خپل آی ډي کولاو که د جیمیل، لکه جیمیل له چې راشئ بیا دلته ستاسو آی ډي راښودي وي، ډایرکټ دلته به یې کلیک کړئ، ستاسو کومه د جیمیل اکاونټ وي هغه به دلته کلیک کړئ. داسې چې کلیک هم کړو، لکه ما اوس دغه یو کلیک کړی، را به شئ فیسبوک له، فیسبوک کې به ښکته کریټ نیو فیسبوک اکاونټ دغه به کلیک کړئ. نیکسټ به څه نوم باندې تاسو دغه جوړوئ فیسبوک آی ډي دلته به ولیکئ، لکه ما ثاقب صافی ولیکو، نیکسټ به یې کړئ. دلته به خپل تاریخ پیدایش ټیک کړئ، میل به کلیک کړئ. دلته به بیا ښکته چې راشي ساین اپ ود د ایمیل ایډرس دغه به کلیک کړئ. هلته چې ستاسو کوم دغه وي پلی سټور آی ډي وي لکه هغه به کلیک کړئ. که بل یوز وي نو چېرته بدل وي درته یاد وي د جیمیل اکاونټ نو دغه به کلیک کړئ، یوز ا ډیفرنټ ایمیل دغه هلته به ولیکئ او نیکسټ به یې کړئ. هلته به پاسورډ ورکړئ، نیکسټ به یې کړئ، ساین اپ به بیا کلیک کړئ. او ګوره ستاسو اوس آی ډي د فیسبوک جوړه شوه په جیمیل اکاونټ باندې. ناټ به کلیک کړئ، سکپ به یې کړئ، کنټینیو به یا به سکپ کلیک کړئ، نیکسټ به کړئ، نیکسټ سکپ ناټ به. اوس که چېرته وریفیکیشن کوډ نه دلته غواړي نو هغه تاسو ته بره نه ډایرکټ ورکولی شئ، ځینې کنفرم کولی شئ د جیمیل اپلیکیشن نه. چېرته وریفیکیشن دغه یې غوښتو نو تاسو بیا د جیمیل دغه نه کنفرم کولی شئ ډایرکټ. لکه دا وګوره کوډ رالی، اوس دلته ستاسو چې کوم فیسبوک آی ډي پې جوړه کړله نو جیمیل اکاونټ باندې ګوره دلته کنفرم یور اکاونټ نو دا کوډ چې کوم دی دغه هم ورکولی شئ که چېرته یې درنه غوښتو دې ځای نه کنفرم